چات جی پی ټي وسیله که بدیل. په اصل کې نه کلام خپله لیکنه کوي او نه چات جی پی ټي په خپله فکر کوي. دواړه یوازې وسایل دي. توپیر د وسیلې په ذات کې نه، بلکې د کارونکي په پوهه، ذوق او هدف کې دی. که یو لیکوال ته قلم په لاس کې ورکړ شي، هغه ترې مقاله، نظم، کیسه او فکر راوباسي. خو که هماغه قلم یو نالوستي لاس ته ورشي، نو که څومره هم ښه قلم وي، لیکنه پرې نشي کولی. ځکه کلام د پوهې ځای نه نیسي، بلکې د پوهې د څرګندېدو وسیله ده. همدا خبره د چات جی پی ټي په اړه هم صدق کوي. دا یو پرمختللی ډیجیټلي وسیله ده چې له انسان سره د لیکلو، ژباړې، لنډولو، تشریح کولو او د معلوماتو د تنظیم په برخه کې مرسته کوي. که یو څوک فکر ولري، د موضوع درک ولري او له ژبې سره بلد وي، نو له دې وسیلې څخه به ډیره ښه ګټه واخلي. خو که څوک پرې ړنده تکیه وکړي، نه به فکر پیاوړی شي او نه به د تحلیل وړتیا وده وکړي. نننۍ نړۍ د چټک بدلون پر لور روانه ده. هغه کارونه چې پخوا به مو په ساعتونو کول، اوس یې په دقیقو ترسره کولی شو. ټکنالوژي د انسان وخت سپموي، کار اسانه کوي او د معلوماتو لاسرسی پراخوي. خو دا اسانتیا هغه وخت ګټه لري چې انسان خپل اصلي مسؤلیت هیر نه کړي. مهمه دا ده چې موږ د وسیلې کارولو پر مهال خپله پوهه، ژبه او فکر وساتو. نه دا چې خپل فکري ځواک په بشپړ ډول ماشین ته وسپارو. د افغانانو لپاره تر ټولو مهم مشوره دا ده چې له نوې ټکنالوژۍ سره د ویرې پر ځای له پوهې او احتیاط سره مخ شي. چات جی پی ټي او ورته وسایل د زده کړې، لیکوالۍ، ژباړې او څېړنې لپاره ډیر ګټور دي، خو شرط یې دا دی چې کاروونکی پرې پوه وي. باید د ژباړې په وخت کې دواړو ژبو ته پاملرنه وشي، ځکه که څوک په خپله ژبه قوي نه وي، نو د ژباړې او فکري بیان په برخه کې به هم نیمګړی پاتې شي. خپلې ژبې ته پاملرنه یوازې ادبي کار نه دی، بلکې د فکري هویت ساتنه ده. همدارنګه افغان ځوانان باید دا وسایل د اسانتیا لپاره وکاروي، نه د تنبلۍ لپاره. له دې څخه د معلوماتو د راټولولو، متن د سمولو، د نظر د روښانه کولو او د نوو مهارتونو د زده کړې لپاره استفاده پکار ده. خو خپل اصلي فکر، خپل لاسلیک او خپل تحلیلي عقل باید ژوندی وساتل شي، ځکه وسیله انسان نه جوړوي، انسان د وسیلې معنا ټاکي. چات جی پی ټي نه د انسان ځای نیسي او نه یې له فکره بې برخې کوي. دا یوازې هغه وخت ارزښت لري چې انسان یې په سمه پوهه وکاروي. لکه قلم که د پوه سړي په لاس کې وي، نو علم ترې راوتلی شي، او که د ناپوه سړي په لاس کې وي، نو یوازې یو بې ګټې وسیله پاتې کیږي.